آیا صدام حسین رښتیا ژوندی دی او که نه؟ نن سبا یو خبر چې ډیر زیات وایرل دی او کېدای شي تاسو هم کتلی وي په سوشل میډیا باندې چې یو کس دی او هغه دا دعوه کوي چې زه صدام حسین یم، یعنې زه ژوندی یم، او د هغې دپاره هغه دا هم وایي چې زه هر قسم ثبوت ورکولو ته هم تیار یم. نو تاسو سره به دغه معلومات او ویډیوګانې شریکوو چې دغه وایرل ویډیو کومه چې د صدام حسین ده، نو دغه کې حقیقت څومره دی، دغه رښتیا صدام حسین دی او که نه. که تاسو ته معلومه وي صدام حسین د عراق هغه صدر و په چا باندې چې امریکې حمله وکړه، یعنې امریکې خبره هغه نه منله، نو په دې وجه باندې امریکا په هغې باندې حمله وکړله او د حملې کولو سره هغه د ډیر وخت مقاومت کولو نه پس بیا ژوندی ونیول شو. ډیر وخت هغوی سره په جیل کې هم او د جیل نه پس بیا هغه ته پانسي ورول شوله، یعنې د امریکې خپل قانون و، یعنې هغه یې نیولی او د یو قیدي په طور ورسره و، بیا یې پانسي کو. خو اوس چې کومه ویډیو په سوشل میډیا باندې راځي او هغه کس پکې دا دعوه کوي چې زه صدام حسین یم، نو په یاد ولرئ چې دا دروغ وایي، دا یو پروپیګنډه کوي، دا یو خوش انسان دی چې دا کار کوي، ځکه چې صدام حسین یو ډېر نر مجاهد انسان و. نن چې څومره هم اسلامي ملکونه په لړزان دي، د امریکې نه د کفارو نه یریږي، نو که په دې دوران کې صرف یو صدام حسین هم ژوندی و، نو امریکې یا کفار ملکونو به سترګې هم نه وي اوچتې کړې. الله پاک دې بیا همدغسې یو نر ځوان را پیدا کړي. خو د کومې ویډیو باره کې مې چې تاسو ته تفصیل درکول غوښتل هغه د صدام حسین په باره کې و. نو صدام حسین مړ دی، ژوندی نه دی، او دغه کوم کس چې پروپیګنډه کوي دا خوش فضل لګیا دی.